یاد سیمینار د هلمند پوهنتون د مسلکي پراختیا امریت او د هلمند امنیه قومندانۍ د اداري چارو معاونیت اړوند د ښوونې او روزنې مدیریت ترمنځ د ګډو همکاریو په پایله کې ترسره شو. د علمي پروګرام د امنیه قومندانۍ د ښوونې او روزنې مدیریت د کلني پلان پر بنسټ ترتیب شوی و. په نوموړي سیمینار کې د هلمند امنیه قومندانۍ د اداري او کشفي شعباتو مدیرانو، د ولسوالیو او کندکونو قومندانانو او همدارنګه د امنیتي حوزو امیرونو فعال ګډون درلود. دغه 15 ورځنی سیمینار د هلمند پوهنتون د شریعت پوهنځي د استاد شیخ الحدیث و تفسیر مولوي عبدالهادي حلیم او د هلمند پوهنتون د مسلکي پراختیا د عمومي مدیر ښاغلي نیاز محمد احساس له خوا وړاندې شو. په یاد سیمینار کې د اداري فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت په چارو کې د شفافیت، اغیزمن مدیریت، عامه پالیسۍ او د ناسمو رواجونو د مخنیوي په اړه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18 غڼه فرمان تشریح هم وسوه چې ګډونوالو ته د شرعي، اداري او ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه روښانه لارښوونې وړاندې کړې. د یادونې وړ ده چې د هلمند پوهنتون استادانو او اداري کارکونکو د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې له دې مخکې هم په بیلابیلو علمي، اداري او ټولنیزو برخو کې ورته پروګرامونو کې فعاله ونډه اخیستې ده چې دا چاره د پوهنتون او ټولنې ترمنځ د اغیزناکې همکارۍ څرګندونه کوي.